د مارون اول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د مارون اول لومړۍ برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د مارون اول لومړۍ برخه. مارون اول موږ ته داسې یو داستان بیانوي چې زموږ په ټولنه کې تر ډیره پرې پابندي ده، او هغه څوک چې دا کار کوي یا نور ورته رابلي د ټولنې د عینکو په دید کې ډیر بد عمل دی او دواړه لوري یې رټل کیږي. خو دلته کیسه متفاوته ده، او هغه داسې چې نجلۍ د یو کس لخوا د دوکې په اساس تختوي او وروسته یې بل هیواد ته انتقالوي، هلته پرې بدلمني شروع کوي او دې ته یې اړ باسي چې له هر ډول شخص سره د پیسو په بدل کې هر ډول عمل ترسره کړي. د نجلۍ سره یې کوچنۍ خور هم را تختولې وي، او همدا د دې نجلۍ د ضعف نقطه وي چې تیښتې یا ځان وژنې ته زړه نه ښه کوي. وروسته یو سړی چې د یو رئیس لخوا حمایه کیږي او کار یې همدا دی چې دا ډول ښځې راټولي او په خپل شرکت کې چې ټولې ښځینه کار پکې کوي په دنده وګماري. یو ورځ همدا سړی چې د ناول مرکزي کرکټر هم دی همدې رنډۍ خانې ته ځي او همدا جنۍ پیري له نجلۍ سره له خبرو کولو وروسته خپله شمیره پټه ورکوي او ورته وایي چې ما سره حتما اړیکه ونیسه تر څو دې له دې عذابه خلاصه کړم. نجلۍ زړه نازړه یوه ورځ زنګ ورته کوي او خپله پته ورکوي. سړی هم پسې ورځي او خپل شرکت ته یې راولي. وروسته له هغې نجلۍ د خپل ژوند هغه دردونکې کیسه ورته کوي چې د څو بې ضمیره انسانانو لخوا څنګه په دوکې سره وتښتول شوه. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو ټولو څخه هیله کوم چې دغه دردونکی ناول له پیل څخه تر پایه پورې راسره واورئ. دا هم تاسې او دا هم د مارون اول لومړۍ برخه. زه د هغه ایسکریم خانې مخې ته په تمه ولاړ وم. شیبه په شیبه مې ساعت ته کتل. داسې راته برېښېدله لکه د شاوخوا خلک چې راباندې پوهېدلي وي. نارامه وم، وجود مې لړزې اخیستی و. هڅه مې کوله چې ځان نورمال وښایم. یوې او بلې خواته مې غلي غلي کتل. ناڅاپه مې سترګې په درېیمه کوڅه کې په یوه نري له ونې ټیټ پاخه عمر خوړلي سړي باندې ولګېدې چې زما خواته را روان و. وچې سترګې په ما کې خښې کړې وې. شیبه وروسته مې خواته را لنډ شو. غلی مې تر څنګ تیر شو. څوکۍ یې راته وویل ما پسې راځه. په وجود کې مې سړې سړې اوبه لاړې. پښې راپسې مړې شوې. عمر خوړلی سړی 10 قدمه مخکې لاړ. زه زړه نازړه ورپسې روان شوم. د سترګو تر کونجو مې خلکو ته کتل، سړی له مخې او زه تر شا. په یوه او بله کوڅه تاوېدلو. ما ته یې داسې فکر راکولم چې زه او ته سره نه پېژنو. 4-5 کوڅې مو تر قدمونو تېرې کړلې. د شپږمې کوڅې پای ته مخامخ شنه دروازه را خلاصه وه. سړی اوچت پرې ورننوتو. دروازه یې دننه لخوا نیمکخه چوله کړه. د لاس په اشاره یې راته وویل راځه. شاته مې وکتل، څوک نه ښکارېدل. څوکه ورپسې ورننوتم. د کور انګړ ښایسته ښکارېدو. شنې ونې پکې ولاړې وې. رنګارنګ د ګلانو بوټي او ګڼې کوټې یې درلودې. سړی بیا تر مخه او زه تر شا پسې روان شوم. د سالون دروازې ته لا نه ورسېدلې چې 2 غبرګ ځوانان له دننه راووتل. یو یې ډنګره او بل یې چاغ سوربخن ګرد مخ درلود. سړی ورته مسک شو. په خیر لاړ شئ، خوښ مو شول؟ ځوان یو ځل ما ته وکتل. بیا ورته وویل ښه وو، خو هغسې نه وو. عمر خوړلي کاذبه خندا وکړه. څو شپې وروسته تازه مال راځي، بیا احوال درکوم. ځوانان روان شول. زه یې د سالون کیڼ لور کوټې ته ننایستلم. ور یې راپسې پورې کړ. وجود مې هماغسې لړزېده. د 2 پښو په سر کېناستم. شیبه وروسته د کوټې ور را خلاص شو. غټه چاغه په عمر پخه ښځه چې تنکۍ نرۍ جامې اغوستې وې را دننه شوه. سلام یې واچو. ما ورته وعلیکم وویل. راغله. تر څنګ مې کېناسته. په مینه یې راته وویل څنګه شی غواړې؟ خوله مې وچه کلکه وه. خبرې مې نه شوی کولی. بیا راته وویل ولې ورخطا یې؟ دا ځای امن دی، بېغمه اوسه. ځان مې کابو کړ. ورته ومې نه یم ورخطا. څنګه شیان لرې؟ په مکرجن انداز یې وویل هر رنګه شی شته، خو هر یو له ځانه قیمت لري. له 2000 نیولې بیا تر 10,000 پورې. ښه نو زه اوس ځم، دوی به راشي، ته یې ځان ته پکې خوښه کړه. د هو لپاره مې سر ورته وښوراوه. د زړه درزا مې وار په وار ډېرېدله. بالښت ته مې تکیه ووهله. درز شو. د کوټې ور بیا خلاص شو. ډله نجونې راننوتې. دنګې ټیټې سپینې سرې تنکۍ تنکۍ زړه راښکونکې جامې یې په تن وې. هره یوه په خپل وار سره مخ ته راته ودرېده.
هر یوې هڅه کوله چې زما پام ځان ته ورواړوي. تر ټولو په شاته ولاړه خاموشه نجلۍ مې نظر تیر کړ. تکه زیړه وه، حواس یې مړه، تیته و پرک ښکارېدل، کټ مټ لکه خزان وهلې ونه. یوه بیرته له کوټې ووتې. د سترګو په رپ کې غټه ښځه راننوته. ښه راته ووایه کومه یوه دې خوښه شوه؟ له لږ فکر وروسته مې مړاوې خزان وهلې نجلۍ ورته یاده کړه چې هغه غواړم. شونډې بوڅې کړې. عجیبه ده، هغه چې دلته راغلی په لومړي ځل تا خوښه کړه. هغه تیار مړی دی، هیڅ بازار نه لري، یوه سمه به دې خوښوله. بیا یې راته وویل سمه ده چې تا خوښه کړې، 2000 روپۍ راکړه چې راشي درته. جیب ته مې لاس ټیټ کړ. د پیسو له بټوه څخه مې 2000 ګونان ورته ونیول. غټه ښځه ووته. په سالون کې غږ شو، ورشه سم یې ونازوه، کنې څوک به دې بیا خوشې هم نه اخلي. خپل مارکیټ دې په خپله خراب کړی. سوکه د کوټې ور رانیمکخه شو. مړاوې تکه زیړه نجلۍ راننوته. په لاس کې نیولی کاغذ تشناب یې لاندې وغورځوو. سوکه یې ګونډې ووهلې. له ساړه اسویلي سره غلې کېناسته. د جامو په ویستلو یې پیل وکړ. سوکه مې ورته وویل ما جامې مه باسه. حیران یې راوکتل. نو څنګه؟ لږ ور نږدې شوم. زه څو خبرې در سره لرم. هیله ده سم ځواب راکړي. په ژړغوني غږ یې وویل زه دلته خبرو ته نه یم وزګاره. زر کوه، خپل کار دې وکړه، نور ځه. ما ورته وویل نه، ته غوږ ونیسه. له سترګو یې غبرګې اوښکې راغلې. په عاجزه یې وویل د خدای په خاطر له ما نه نور امتحان مه اخلئ. که دې چېرته له غټې ښځې سره کوم پلان جوړ کړی وي او ما ازمایئ، دا له ما سره ظلم کوئ. ته له ما نه څه غواړې؟ زر کوه، خپل کار دې وکړه، نور ځه. موږ د شخصي خبرو او کیسو اجازه نه لرو. یو ناڅاپه مې زړه راډک شو. له سترګو مې اوښکې راغلې. خبره مې ورغبرګه کړه. ته زما خور یې. نجلۍ پورته وغورځېده. بل ډول یې راته وکتل. له غرقې حیرانتیا وروسته یې راته وویل دا ته څه وایې؟ رینډۍ د چا خور او مور نشي کېدی. رینډۍ یوازې د دې یوه کار لپاره پیدا وي. هر تږی راځي، خپله تنده ماتوي او بیرته ځي. که چېرته زما او ستا غږ غټه ښځه واوري، پرې وژنې مې. خپل غږ مې نور هم ټیټ کړ. سوکه مې ورته وویل په ما باور وکړه، قسم کوم چې کوم پلان نه لرم، یوازې موخه مې له تا سره مرسته کول دي. ښه نو اوس راته ووایه نوم دې څه دی؟ دلته څنګه راغلی یې؟ څو پیسې درکوي؟ مړاوې نجلۍ سوړ اسویلی وکړ. په دې کې سوب سې مه ګرځه، ګنې سر به دې سپین شي. ځه لاړ شه. ټک ټک د دروازې ور وټکېدو. نجلۍ وویل وخت دې تمام شو، نور ووځه. په زوره مې وویل زه د دوهم ځل لپاره پاتې یم. غټې ښځې راغږ کړ. واه، بیخي د حیرانۍ ځای دی. هله نو 2000 ګونه راوباسه. زر مې 2000 ګونان له جیب څخه راوویستل. نجلۍ ته مې ونیول. هغې د وره له چولې ورکړل. نجلۍ بیرته حقه حیرانه زما څنګ ته کېناسته. سوکه یې راته وویل ته څوک یې؟ ولې دې هسې عبس روپۍ مصرف کړې؟ خوږه مسکا مې وکړه. عبس لګښت هغه وخت وي چې تا ته در نږدې شوی وای. زه من غوښه اخلم او ډېر راحته یم. مړاوې نجلۍ څه ناڅه خوشبینه شوه. حیران یې زما سترګو ته کتل. بیا مې ورته وویل ټلیفون لرې؟ سر یې وښوراوه هو، خو غټې ښځې رانه ایښی. د شخصي اړیکې اجازه نه لرم. موږ پرې پلورل شوي یو. ځای، مکان، ډوډۍ، جامې او په هر ځل 500 روپۍ راکوي چې ایله مو خپل شخصي لګښت، درمل، ځینې نشهیي توکي او آرایشي شیان کېږي. په خپل کارت لیکلې شمېره مې راپرې کړه. له 5000 پیسو سره مې ورته ونیوه. هادا واخله چې په هر رنګه کېدل له ما سره اړیکې ونیسه او په ښار کې یو ځای راسره وګوره. زړه نازړې شمېره او پیسې ور واخیستې. د جامو لاندې په پټ جیب کې یې کېښودې. غلي راته وکتل. دا هر څه د څه لپاره کوې؟ ورته مسکی شوم. ارامه اوسه. ټک ټک ور بیا وټکېدو. نجلۍ سوکه وویل ولاړ شه نور. سر مې ورته وښوراوه. نجلۍ زر کاغذ تشناب له لولې راوشکوه. په کړکۍ کې د اوبو په ایښي ګیلاس کې یې ډوب کړ. بیا یې وپېچل او غلې ووته. غټه ښځه راننوته. په تمسخر یې وویل وهلکه دې نجلۍ تا ته څنګه خوند درکړ؟ ورته مسکی شوم. ما ورته وویل بس ذوق دی نو. وی خندل. ښه نو چې داسې ده نو کله راځه ورته. ما ورته ویل سمه ده. اوس نو زه ځم. رخصت مې راواخیستو. له حویلۍ راووتم. د مازدیګر لمر لوېدلی و. ژوره ساه مې واخیسته. په منډه له کوڅو راووتم. د سړک پر سر مې ټکسي ته لاس ورکړ. په فکرونو کې ډوب تللی وم. په سترګو کې مې تکه زیړه څېره ګرځېده.
یو څوکه غږ مې واورېدو. خیرت دی وروره، کومه بده پیښه شوې؟ زر مې ځان را سم کړ. ډرایور په شاتنۍ شیشه کې غبرګې سترګې راته نیولې وې. حیران شوم. ما ورته وویل نه داسې څه نشته. که فکر کوي چې موږ خوښ یو، خو نه یو. په مخ روانو اوښکو ګډې وډې څېرې له ځانه ورک حالت دی زما په پخوانیو پرهرونو کې تیغ ووهو. زه د خپلو تیرو ترخو شپو او ورځو هرې شېبې ته یوړم. هی نه پوهېږم ستاسو په څېره کې مې ولې خپل ځان ولیده؟ ویښ شه، وخانده. هغه څه ته چې اوښکې تویوې نه ارزي. خوله مې وچه وه، په سر مې بوج و. خبرو ته مې هېڅ غبرګون ونه ښودو. څو دقیقې وروسته یې د خپلې کارخونې تر مخ کته کړم. نن ماښام مې له کارخونې هېڅ لیدنه ونه کړه. نیغ خپلې د استراحت خونې ته ننوتم. د خوب په کټ کې مې ځان واچوو. لږ فکر وروسته ولاړ شوم. د حمام شاور ته ودرېدم. اوبه یخې وې، ښې راولګېدې. اعصاب مې یو څه ناڅه نورمال شول. چې راووتم ټلیفون ته مې 4 زنګونه راغلي وو. ومې کتل، لوی رئیس و. ټلیفون مې بېرته د میز پر سر کېښود. د کارخونې د خبراوي د زنګ په بټن مې ګوته کېښوده. شیبه وروسته ثنا خاله چې د څار او سمون مسؤله وه راننوته. له سلام کولو سره مخامخ راته ودرېده. امر وکړئ رئیس صاحب. د کارخونې د چارو په هکله مې ورڅخه وپوښتل. په ډېر ډاډه یې راته وویل هر څه سم روان دي. په ځان د ډېر فشار مه راوله. نجونې او هلکان په وخت کار ته راځي او په خپل وخت زده کړو ته ځي. هر تن له زړه کار کوي. له تاسو کارونو ډېر راضي دي. تاسو ته د خدای خیر او اوږد عمر درکړي. خبرې یې لا خلاصې نه وې چې لوی رئیس بیا زنګ ووهو. د بیا لیدو لپاره مې ورته سر وښوراوه. ثنا خاله د باندې ووته. ما د وکې په بټن ګوته کېښوده. لوی رئیس ته مې سلام او احترامات وړاندې کړل. له جوړ په خیر وروسته یې سوړ اسویلی وکړ. ګوره زویه، زما ټلیفون ته زر ځواب راکوه. ته ښه پوهېږې چې زه یې زور نه لرم. روغتیا مې ورځ تر بلې خرابېږي. په شمار څو ورځې لرو. هره ورځ باید د ډېرو لاسته راوړنو خبرونه درنه واورم. باید ښه خبرونه راته ولرې تر څو وجدان مې آرام شي او د ابدي هوساینې ویاړ ترلاسه کړم. زر کوه، دا راته ووایه چې چارې دې څنګه روانې دي؟ په ډېره مینه مې خبره ورغبرګه کړه. رئیس صاحب، هر څه سم روان دي. په کارخونه کې د هغو ماشومانو شمېر 200 تنو ته رسېدلی چې ځینې یتیمان او ځینې بېوزله دي. په ښار او واټونو کې به یې درانه کارونه کول او یا به یې هم خیرات ټولوو. د کار ترڅنګ مو د زده کړو زمینه ورته برابره کړې. له کورنیو سره مو خبرې کړي. کافي اندازه معاش مو ورته ټاکلی. کورنۍ یې موږ او تاسو ته دعا کوي. د میرمنو په برخه کې هم ډېرې لاسته راوړنې لرو. هغه میرمنې چې کورونه یې په همدې ښار کې دي تر 100 ډېرې مو په کار راسره بوختې کړي. په خپل وخت ورته معاش ورکوو. او هغه میرمنې چې دلته د اوسېدو او کار کولو امکان نه و خپلو کورونو ته مې لېږلي دي. هره میاشت هلته امکانات ورلېږم. د تولید برخه هم ښه روانه ده. هره ورځ مارکیټ ته ډېر توکي وړاندې کوو. زه ټوله ورځ په راکړل شوي مسؤلیت پسې د ښار په هر واټ هره کوڅه کې ګرځم. انشاءالله ډېر نور خبرونه به په راتلونکې اونۍ کې در سره شریک کړم. وروسته اړیکه پرې کړه. د شپې تر ناوخته ویښ وم. د زیړې مړاوې نجلۍ سترګې مې سترګو ته ګرځېدې. له ځان سره مې وویل 3 کاله وشول چې له رنګارنګ خلکو سره مخ یم. یتیم، کونډه، بېوزله، وږي تږي. نه پوهېږم چې دې نجلۍ ولې دومره سخت حالت را خراب کړی، ولې دومره نارامه کړی یم. په فکرونو کې ډوب ویده شوی وم. سهار د لمانځه لپاره ډېر په سختۍ راولاړ شوم. له چای څښلو وروسته کارخونې ته ورښکته شوم. له هر ماشوم او هرې میرمنې سره مې ځان ته وکتل. د ښه کار او ښو چارو لپاره مې وهڅول. په ښه نظم او د دوی نزاکت مې سترګې خوږې شوې. وروسته له کارخونې راووتم. د ښار خواته روان شوم. د لوی رئیس خبرې او سپارښتنې به مې تل په ذهن کې ګرځېدې. زویا، دا دنیا بې بقا او خودخوا ده. هیڅوک د چا لپاره نه دي. هیڅوک د چا د هیلو لپاره کار نه کوي. لکه څنګه چې یو او بل درک کولو ته اړتیا ده، هغسې څه نشته. تا ته درکړل شوی مسؤلیت یوازې او یوازې د بېوزله، خوار او مجبوره لاسنیوی او راپورته کول دي. له لوی رئیس سره مې 6 کاله په بېلابېلو دفتري چارو کې کار کړی و. ښه وخت او ښه کار کول مې د دې لامل شول چې ښه او مضبوطه فکري ملګرتیا مو سره جوړه شوه. اکثره رازونه یې راسره خوندي وو. په مهمو کارونو کې به یې سلا مشوره راسره کوله. نن ورځ تر بل هر وخت په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره وه. له یوې 4 لارې سره کابو 1 ساعت وځنډېدم. د موټرو په قطار کې مې سترګې په یو ماشوم ولګېدې چې د هر موټر په شیشه صافي تېروي او وروسته بیا د یو څه غوښتلو لپاره لاس ورته نیسي. خو هیڅ چا ځان نه پرې پوهوو.
سوکا سوکا زما د موټر خواته را نږدې شو. د موټر د مخې په شیشه صافي تېره کړه. په عاجزۍ یې راته وویل کاکا خیر دی 10 روپۍ خو راکه دعا به درته وکړم. 10 روپۍ مې ورکړې. خیرنه څېره یې خوښه وبرېښېدله. ورته مې وویل کور دې چېرته دی؟ په وچو شونډې ژبه تېره کړه. موږ کور نه لرو په خیمه کې اوسو. د څلور لارې بتۍ شنه شوه. موټرو حرکت وکړ. زر مې ورته وویل سپور شه چې ځو ستاسو کور ته. ماشوم په بیړه دروازه خلاصه کړه. د شا په سیټ کې کېناست. کاکا د موږ خیمه هغې خواته ده. ما ورته ویل کومې خواته؟ له زاړه پله سره. زر مې د موټر خوا د زاړه پله په لور وګرځوله. 10 دقیقې وروسته د زاړه پله تر څنګ د ولاړو وچو ونو لاندې ولاړې زړې خیمې ته ور وګرځېدو. ماشوم زر د موټر دروازه خلاصه کړه. خیمې ته یې منډه واخیسته. زه له موټره راښکته شوم. کرار ودرېدم. د ماشوم غږونه مې اورېدل. مورې له ما سره یو ډېر ښه کاکا راغلی. له زړې خیمې څخه یوه ښځه راووته. حیران حیران یې زما خواته راکتل. ماشوم او یوې ماشومې منډه راواخیسته. ښځې سوکه راغږ کړل وروره ستړی مه شې. ور روان شوم. خیر اوسې مورې زوی مې د په ښار کې ولید. ورسره راغلم چې پوښتنه مې وکړم. ښځې په خواره خوله راغبرګه کړه. خدای دې پوښتنه وکړه چې د موږ خوارانو پوښتنه کوي. ورغلم د خیمې مخ ته سوکه کېناستم. دلته څومره وخت کېږي ژوند کوې؟ پټه خوله ناسته وه. خاوند دې چېرته دی؟ بیا یې ځواب رانه کړ. بیا مې ورته وویل خپل خپلوان څوک نه لرې؟ سترګې له اوښکو راډکې شوې. خاوند مې د خدای دغسې ورک کړي لکه دا ورک چې دی. هر څه مو درلودل، کور، ځمکه، پیسې، بس د سړي پښه وښویېده. په ورکو لارو سر شو. نشې تماشې یې شروع کړې. هر څه یې له لاسه ورکړل. یو څه وخت تر پله لاندې وو. کله ناکله به راغی. دا 1 کال کېږي بیخي ورک دی. یوه لور مې 4 کاله مخکې یوه بدشکله انسان په قرض پیسو کې رانه وړې. اوس له دې وړو ماشومانو سره دلته اوسېږم. سهار ځي ښار ته او بېګا راځي. د سر په ویښتانو ځوړنده یم. زړه مې پسې ختلی وي. کله څه شی راوړي او کله بیا خالي لاس راته راشي. وروره ته مې دین په دنیا ورور یې. داسې ورځې او شپې مې ولیدې چې نه د ویلو دي او نه هم د اورېدلو. خو بیا مې صبر خدای ته کړی. دې وړو ماشومانو ته مې سترګې او هیلې دي. مړې اوښکې غلې غلې د ټیکري په پیڅکه وچولې. ماشومانو خوارې خولې او وچې سترګې زما خواته نیولې وې. د ماشومانو په سر مې لاس تیر کړ. سوکا مې وویل مورې تاسې به نور داسې خوار او زار نه یاست. ما د داسې ماشومانو او میرمنو لپاره یوه کارخونه جوړه کړې. هلته موږ بکسونه، څپلۍ او بوټان جوړوو. تاسو به هم پکې کار کوئ. ماشومان به مو هم کسب زده کړي او هم به ښوونځي ته ځي. د اوسېدلو لپاره به مو هم یو ځای درته پیدا کړو. او رښتیا هغه لور چې پوروړي درنه وړي اوس هغوی چیرته دي؟ یو ناڅاپه ښځې سر تور کړ. مخ په قبله ودرېده. ای خدایه دا څه اورم؟ ای خدایه په رښتیا سره چې تا زما غږ واورېدو. ای خدایه زه دې دومره بختوره کړم. خدایه ای لویه خدایه ته ډېر مهربانه یې. تا زموږ لپاره دا سړی دلته راولېږو. مخ یې راباندې راواړو. ته انسان نه یې. انسان دومره ښه نشي کېدی. انسان موږ دې حالت ته راورسولو. انسان په موږ د ټګانو ګمان کړی وو. انسان موږ د یوې شېبې لپاره درک نه کړو. انسان به د شپې خپلې د کور دروازې په موږ پسې راوتړلې. انسان زما خاوند په بدو کړنو له موږ څخه واخیست. انسان زما په مجبوره وجود کې خپلې جنسي غریزې لیدلې. انسان په سپک نظر راته وکتل. انسان وړه ماشومه لور له غېږې راڅخه یوړه او مړی ژوندی یې ورک کړ. نه نه منم، رښتیا وایم ته انسان نه یې، ته فرشته یې. په خپل وجود مې د انسان پوښلې څرمن خوښه نه شوه. په لومړي ځل مې د انسان له نامه کرکه وشوه او په زوره مې ورسره وژړل.